بسم الله الرحمن الرحیم. د ولس غږ یوټیوب چینل درلودونکو ستړي مشئ. په دې هیله چې ټول رکرو اوسیږئ. دغه کوم بینر چې تاسو ګورئ دغه سر ټکی قدم خیریه او تعلیمي مؤسسه، لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي چې قدم خیریه او تعلیمي مؤسسه چې هم د خیر کارونه کیږي او هم په دغه مؤسسه کې هغه بېوزله زده کوونکي چې وس نه لري یا هغه یتیمان زده کوونکي چې دوی په لارو کوڅو کې خیراتونه راټولول، په واټونو کې به ګرځېدل، کله یو ته کله ماته او کله تاته لاس ونیسه د 11 روپو په خاطر باندې دوی دې وګرځېدل، کوشش یې وکړلو، خپل همکاران یې خواره کړل، کور په کور، کوڅه په کوڅه، بازار په بازار وګرځېدل، هغه کسان یې ولټل، پیدا یې کړل، هغه تعقیب کړل. ځکه چې ډیری داسې کسان اوس موږ او تاسو ګورو عملاً چې هغې دا یو قسم رسم رواج غوندې شو ده چې هر یو کس راځي او ماشوم وي او که غټ وي او که برابر وي 10 روپۍ راکړه 20 روپۍ راکړه، دوی د دې نه داسې یو رواج غوندې جوړ کړی. خو دوی داسې یو سیستم ورته فعاله کړلو د دوی د همکارانو چې دوی پسې تر کورونو پورې لاړل چې واقعي دوی غریبانان دي، د خیر دوی د مجبوریت ټولوي که دوی د مستۍ ټولوي، هغې لپاره دوی د تعلیم زمینه برابره کړله تر څو دوی زده کړې وکړي، په خپلو پښو باندې ودرېږي او د دې تر څنګ چې دوی زده کړې کوي د دوی لپاره یو څه مکافات یو د میاشتې یو څو د جب خرڅ یا د لارې خرڅ چې دوی تګ راتګ کوي هغه هم دغه مؤسسې لخوا نه هره میاشت دوی ته ورکول کیږي. نو په همدې لپاره باندې نن یو څو تنه زده کوونکي دغلته راغونډ شوي دي تر څو د دوی هغه د میاشتې چې کومه حق و زحمت هغه دوی ته ورکړل شي. له موږ سره اوس یې تر پایه ملتیا وکړئ. لیدونکو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه نن د دوی لپاره عملاً توضیح کیږي. دا هم یو زده کوونکی د قاري صاحب ستړي مشئ. میوند جانه څومره وخت کیږي تلم د قدم خیریه مؤسسې سره؟ ما دا 2 میاشتې کېږي قدم خیریه مؤسسې ما سره د کومک کوي او زما د مکتب او د کورس او د روزمره ژوند چارې ما ته برابرې کړي دي. د دې نه مخکې ما شاخه کارونه کول چې سکریم خانه کې مې کار کوو، د ورځې 100 افغانۍ راکولې د سهار نه تر ماښامه پورې. په هغې زما د ژوند چارې مخته نه به وړل کېدلې او لکه زما د کور رپه پرې نه کېدله. نو ما سره قدم مؤسسې لاس راکړ، زه د غربت ژوند نه راوباسلم او په مکتب کې شامل کړم. ما مکتب به هم پرېښی تر 9 صنف پورې او بیا کورس کې زه داخل کړم. اوس انشاءالله ژوند مې ښه دی. د دوی څخه ډېره مننه چې ما ته د زمینه برابره کړه. د قدم مؤسسې نماینده تا پسې هلته درغلو که ته د دوی پسې درغلې دوی نه دې مرسته وغوښتله؟ نه، دوی ما پسې راغله، زما ادرس دوی ورکړی او دوی راغله زما لاسنیوی وکړه. اوس خو به ته زده کړې کوې د سهار نه یا د ماسپښین نه څه وخت نه؟ هو زه سهار 7 بجې ځم مکتب ته، تر 12 بجو پورې مکتب کې یم، 12 نه تر 2 بجو بیا یو کورس ته ځم، انګلیسي کورس ته، انګلیسي نه بعد 3 تر 4 پورې بیا ریاضي کورس ته ځم. اوس خو کار مار نه کوې؟ نه، اوس کار نه کوم الحمدلله. اوس خپل تعلیم ته د ادامه ورکوم، تعلیم وکړم او په آینده کې ښه ژوند ولرم. او کومه حق و زحمه یا کومې پیسې چې د قدم مؤسسې لخوا تاسو ته درکول کېږي کورنۍ ګزاره پرې روانه ده؟ الحمدلله کورنۍ ګزاره مو څخه شوې له پخوا نه ډېره مننه. او ته خو کله ځان سره داسې فکر نه کوې چې راځه پیسې خو ماته مفته راځي د مؤسسې لخوا نه او مکتب به نه وایم هسې به خپل وخت تېروم، داسې خو به نه کوې؟ نه، دا کار کوم چې دا پیسې تا ته حلالې نه راځي خو هېڅکله باید دا کار ونه کړو. خپل زه ډېر خوشحاله یم چې دا داسې ماته موجوده شوي چې زه خپل تعلیم وکړم بیا هم له قدم مؤسسې څخه کامیابه اوسې. خوشحاله اوسم. وقاص جانه اوس په کومو کارونو بوخت یې؟ اوس په درسونو بوخت یم. درسونو څوم صنف کې؟ 4م. پلار دې شته دی؟ مړ دی. او نور وروڼه؟ یو ورور مې دی هغه پېښور کې دی. تا نه مشر دی که کشر؟ ما نه مشر. هغه څه شی کار کوي؟ هغه مستریتوب کوي. او تا د دې نه مخکې چې قدم خیریه مؤسسې سره نه وې او دوی ورته د زده کړو زمینه نه وه برابره کړې تا څه شی کوه؟ دې نه مخکې ما سره مستریتوب کاوه. نو ته خو ډېر ورکوټ یې، مستریتوب کار خو ډېر دروند دی، درنې اوسپنې به راجګې تا کولی شو؟ کولی دې شو؟ پیسې به مې پیدا کولې. پیسې به دې پیدا کولې. څه دې کول په دې پیسو؟ مور ته به مې وړي. اوس چې د قدم خیریه مؤسسې لخوا نه کوي پیسې درکولي کور ژوند پرې روان دی ښه صحیح؟ الحمدلله. او کله چې د مکتب نه راشي نیمه ورځ بیا څه شی کوې؟ مکتب له اول مدرسې نه لاړ شم 6 بجې بیا 7 بجې راځم بیا مکتب له لاړ شم 12 بجې چې راشم بیا 2 بجې زما کورس له بیا غزې نه په 3 بجې راځم بس بیا درسونه دا ولیکم او زده کوم. او که چېرته داسې یو میاشت 2 میاشتې بعد موږ راشو موږ تا نه امتحان ولګو ته آماده یې چې ښې نمرې ویسي؟ بیخي 100% کې ډاډه یې؟ داسې نه ده ګوره موږ حتمني راځو
لکه څنګه چې قدم خیریه موسسه ګوره تاسو ته دومره زمینه برابره کړې تاسو هلته درس وایي مخکې به دې په خپله وویل چې شاقه کار دا ستا لپاره ځکه ته ډېر وړوکی دا په یو مستري خانه کې کار کولو هغې ځینې ته راویستلي تعلیم ته ستا مخه کړله ته اوس تعلیم کې ته باید داسې فکر وکړې چې د ټول هر څه دا ذهن چې ستا دی دا ټول باید د زده کړې ته متوجه اوسې صحیح ده زه به حتما دا زه امتحان بالم ته به آمادګي نیسې کامیابه اوسې نوم دې چیرې ګرانه نوم یې اباسین دی. اباسینه مخکې له دې چې دلته د زده کړې پیل کې څه کار دې کول د دې نه مخکې موږ یو سټور کې کار کوو چې خپل ژوندانه یو څه هغه خواړه ماړه که نه تیار کړو خپل کور دپاره رزق یوسو که نه نو بیا د قدم ټولنې لخوا د کور ودان دی دی مونږ خواته راغله زما یې معلومات ورکړي چې دا یو سټور کې کار کوي او یتیم دی په اشاره نو بیا دی د کور ودانې راغله زما پوښتنه یې وکړه ما ته ورته وایي دې پرسن دغې نه سټور نه ځان وباسه او راشه ستا چې کوم پیسې دلته تا ته درکوي نو تا ته به موږ هلته درکوو ته خپل تعلیم کوو د کور مسؤلیت هم ټول تا ته تر غاړې دی ځکه پلار نشته دی حتمي به در غاړې که نه نو هغې وخت کې ګزاره نه کېدله چې تا مطلب نیمه ورځ سټور کې کار کوي نیمه ورځ مکتب ویلی نه هغه داسې کار نه پیدا کېده نو چې موږ نیمه ورځ کار کړی او نیمه ورځ مکتب ویلی نو موږ داسې سټور ته لاړو چې شپه ورځ هم هملته اوس نیمه ورځ چې مکتب وي بعد نیمه ورځ شي نیمه ورځ مکتب بیا هغې نه بعد کورس ته ځو ادامه ورکوي 11 صنف او څومره وخت کېږي قدم چې ستا د وکالت په غاړه اخیستی دی پوه شو تا د زده کړو سیستم برابر کړی تقریبا د 3-4 کاله کېږي 3-4 کاله کېږي په د 3-4 کالو کې د مکتب کې اول نمرګي دویم نمرګي دریم نمرګي نیولې یا دریم نمرګي پورې نه دی خو پنځم نمرګي پورې مې نیولې ده ولې چې غونډ مسؤلیت دوی پر غاړه باندې واغوستو هغه د کور د هغه بوج نه ته خلاص شولې زده کړو ته دې مخه شوه ولې مخکې نه ځي نو اوس خو چې د کور مسؤل هم زه خپل ایم ډي کې مرګ روغ رنځور دا شیان راځي نو موږ هغې کې هم بعضې وخت کې مصروف وي که نه لکه مریض راشي یا مثال نور مړی ژوندی راځي نو هغې ته هم موږ ځو انشاءالله چې بله پیره موږ راځو هم به ستا کوشش وي او ځکه دوی چې دا دومره مسؤلیت ستا په غاړه اخیستی دی دې لپاره اخیستی چې تا نه یو غټ سړی وځي غټ سړی په دې باندې چې ته یو ډاکټر شي یو انجینر شي پوه شو ښې زده کړې وکړي نو انشاءالله چې بل ځل راځو نو چې ته په موږ دا زیری وکړې چې اول نمرګي او تر دریم نمرګي پورې یو نمبر تا پوزیشن غوره کړی انشاءالله کامیاب اوسې سره لیدونکو لکه مخکې چې څنګه یادونه وکړله چې قدم خیریه او تعلیمي مؤسسه د دغه تعلیمي مؤسسې مسؤل یا رئیس یا مشر چې په افغانستان کې کریم الله صافی دی صافی صاحب ستړي مه شئ مننه سلام بخیر اوسئ ژوندی اوسئ صافی صاحب څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا شولو چې تاسو په کلیو بانډو کوڅو بازارونو کې وګرځئ تر څو هغه خلک چې بېوزله اوسي یا یتیمان اوسي هغه راغونډ کړي او د هغې لپاره داسې یو سیستم برابر کړي تر څو زده کړې مو کړي او بیا د دې تر څنګ چې د زده کړو هغه مصارف هم تاسو په غاړه واخیستل کورنۍ لپاره یو څه پیسې نغدي هم ورکوئ مننه ساده حضور دغه یو نیک احساس و چې دغه موږ سره را پیدا شو دغه ځوانان دغه ګلالي زده کوونکي دی به په بازار کې داسې یو شاقه کارونه کول چې دی به موږ لیدل الله شاهد دی چې زموږ به خپله زړه ته داسې یو ناامیدي غوندې راتلله چې دا وګوره دا ولې د دې باندې د الله پاک حق نشته دوی باید داسې یو خپل درس او تعلیم ته توجه وکړي چې دغه کار نه خلاص شي نو موږ هم دغه ښه وپتېله چې تر څو به دی دغه خیرات ټولې یا دغه شاقه کارونه به کوي بازار کې به کراچۍ لاسي خلطې یا نور شاګردي کوي په نجار سره یا مستریتوب سره نو تر څو به دی دغسې کوي او باید دی خپل آینده جوړه کړي خپل ژوند جوړ کړي نو همدغه موږ ښه وګڼله چې دوی باید راشي او خپل درس او تعلیم ته مخه کړي او خپل آینده جوړه کړي تنها دغه سیستم په ننګرهار کې روان دی که نور ولایت نه دغه سیستم په کندوز کې هم شته په کابل کې هم شته او موږ غواړو چې په راتلونکي کې هم په غونډ افغانستان کې دغه رقم زده کوونکي موږ پیدا کړو او دوی دغه شاقه کارونه راوباسو خپل درس او تعلیم ته مخه کړي او خپل آینده جوړه کړي دا ستاسو دغه مؤسسه غیر له دې نه چې زده کوونکي یا غریب کار او یا هغه کسان چې یتیمان اوسي هغې راغونډ کې تعلیمي زمینه ورته برابر کړي نور کوم بخښونه دي کار کوي موږ خو الحمدلله په ډېرو بخښونو کې کار کوو یو خو په کابل کې یو حرفوي سنټر لرو چې هغه به دوستان ډېری دوستان به ترېنه خبر وي چې د هغې کې 4 حرفي دي هغه ځوانان چې د زده کړو او د کسب علاقه ولري خو وسې ونه لري دوی په کوڅو کې روزګار ګرځي او د ټولنې د اوږو بار وي نو هماغه ځوانان موږ راخلو دلته په قدم مؤسسه کې 6 میاشتنۍ زده کړې ورته ورکوو د کسب د عملي کار نه وروسته بیا دوی فارغېږي او ټولنې ته یو
یو سالم قشر وړاندې کیږي. نور موږ په دغه رقم د یتیمانو بخش لرو، موږ تعلیمي کفالت ډیر زیات لرو. په جلال آباد کې د الفلاح مدرسه ده چې د هغې تقریبا 15 زده کوونکي 15 زده کوونکي موږ د هغې هر قسم کفالت موږ اخلو، تعلیمي کفالت البته چې ترانسپورت او فیس قرطاسیه او لباس دا ټول موږ ورکوو د الفلاح مدرسې ته. او د زده کوونکي خپل ښځینه زده کوونکي دي خپل تعلیم په مخ وړي. نور دغه طبیعي افات دي چې دې ته اوس دغه تاسو به خبره سئ چې په هرات او بادغیس کې ډېر شدیده زلزله شوې ده، نو هغې ته موږ لاسرسی کوو. نور ډېر طبیعي افاتو ته موږ لاسرسی کړی. په نورو بخشونو کې موږ ډېر دغه موږ سره داسې یو فامیلونه لري چې هغه بیخي اقتصادي وضعیت خراب دی، هغې ته موږ د په حساب د خوراکي مواد اخلو، هغې ته میاشت په میاشت کورونو ته وړو چې د هغې دغه روزمره ژوند پرې په مخ لاړ شي. درنو لیدونکو، تاسو وکتل چې دغه څو تنه زده کوونکي یا هغه غریب کاره به زه ویم یا هغه یتیمان به ویم یا هغه بېوزله به ویم چې دغلته تاسو وکتل چې دوی ته عملا هغه د دوی چې د میاشتې کوم اخو زحمت د یادې مؤسسې لخوا دوی ته وضع شوې ده او دوی لپاره برابره شوې ده، هغه دوی ته په هره میاشت کې ورکول کېږي تر څو دوی بیا دې ته مجبوره نه شي پوه شو چې یو زده کوونکی د درس پرېږدي او بیا دې لاړ شي چې ته د مستریخانه کې کار وکړي یا د یو سټور کې کار وکړي یا د یو نانوۍ سره او یا د په بازار کې خیر ټول کړي، چې دې ته دوی مجبوره نه شي. دوی هره میاشت راځي دوی ته خو زحمه ورکوي. دا پروګرام تنها په ننګرهار کې نه دی چې تنها په ننګرهار کې، دا په څو ولایتونو کې دی. په هر ولایت کې دوی د هماغسې بخشونه لري، بېل بېل برانچونه لري، تر څو پورې دغه زده کوونکي یا دغه کسان راټول کړي او دوی ته یو منظم سیستم برابر کړي او د درس لپاره یې دوی اماده کړي. خو د یو کې چې دغه خپرونه م لیدلي اوس یې تر بیا ښې چارې